امنیتي ځواکونو د علیپور په هکله مهم خبر ورکړ. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. امنیتي ځواکونو د علیپور په هکله مهم خبر ورکړ. د استخباراتو لوی ریاست وایي چې د وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د جنګ سالار علیپور مربوط 50 میله وسلې نیولې دي. علیپور چې د پخواني حکومت په وړاندې پاڅېدلی و او د بهسود ولسوالۍ اصلي واکمن ګڼل کېده، د طالبانو د راتګ وروسته ورک شوی دی او ځای نامعلوم دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.